د پښتنو یو لویه سرمایه مطیع الله تراب نن وفات کړی شو او په دغه اچانک مرګ باندې د مطیع الله تراب کم لر او بر شاعران پښتانه کم مینوال دي د مطیع الله تراب داسې اچانک مرګ باندې ډیر غم زده شول او ډیر غم اظهار یې وکړو چې مطیع الله تراب نن د دې دنیا نه لاړې او خپل روح یې الله ته وسپارو. د مطیع الله تراب په شان شاعر یقینا چې بل به پیدا نشي، یو داسې شاعر چې د پښتنو غږ یې اوچتو او په خپله شاعرۍ کې د پښتنو سره کوم ظلمونه هغه به په خپله شاعرۍ کې بیانون او دغه قام ته به مخې ته ږدل. یو داسې شاعر به بل پیدا نشي. ډیر پښتانه پرې وجړېدل. د افغانستان او د پاکستان کوم لر او بر پښتانه شاعران دي هغوی ډیر زیات خفه دي. یقینا د خفګان خبره ده چې یو داسې لویه سرمایه زموږ نه نن جدا شوله او سترګې پټې کړلې، خپل روح یې الله ته وسپارو. مطیع الله تراب دې الله وبخي، الله دې جنتونه ورکړي. د پښتنو دپاره یې ډېر غټ کار کړی او ډېر لوی همت او غټ زړه والا انسان و. الله تعالی دې ورله جنتونه ورکړي او الله تعالی دې د کورنۍ ته د زړه صبر ورکړي.